احمد مسعود وایي که افغانستان ته پاملرنه ونه شي ستونزه به یې سیمې او نړۍ ته خپرې شي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود خبرداری ورکړی که د افغانستان ستونزې ته پام ونه شي او په هیواد کې سیاسي ثبات رامنځته نه شي نو ستونزې به یو ځل بیا د سیمې او نړۍ پر هیوادونو اغیزه وکړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. هغه وویل طالبان نه یوازې دا چې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی بلکې د پخوا په پرتله په افغانستان کې د نفوذ او تروریزم د خپرېدو ډېر شرایط رامنځته کړي دي او بهرنی ترهګر د دې ډلې په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي. هغه ویل حالات ډېر خطرناک شوی دی. نن کندوز د داعش ځاله ده، بدخشان له افراطي او بهرني ترهګرو ډکه ده. که طالبانو معلومات نه لري زه به یې ورته ووایم چې د قوماندانانو او د هغوی په ټولو سازمانونو کې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې هم شته دی. نوموړي دغه څرګندونې له BBC پښتو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان د امنیت، سیاسي ثبات او د خلکو د رایو پر بنسټ د یو مشروع نظام لرلو ته جدي اړتیا لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د کومو هیوادونو لخوا په رسمیت وپېژندل شوي، مسعود وویل چې په دې صورت کې به د دې ډلې لخوا د ټولو ظلمونو، استبداد او جنایتونو مسؤلیت هم دغه هیوادونو پر غاړه ولري. د مقاومت د جبهې مشر وویل چې افغان ولس یوازې پاتې شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې هیوادونه نشي کولی د افغان اتباعو له حقونو څخه د دفاع مخه ونیسي. هغه زیاته کړه د ترهګرو ډلو لخوا له افغانستان څخه د استفادې او د یو داسې مشروع نظام د اړتیا په اړه چې له سیمې او نړۍ سره همکاري وکړي. له بېلابېلو هیوادونو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.